په سلامونو مو هرکلی کوم د ابراهیم صافي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په لندن کې افغان ډوډۍ یا نانوایي په همدې درته غږېږم چې دا ډوډۍ دلته څه ډول پخیږي او د افغانستان کې چې هغه نانوایانې دي د هغو سره څومره توپیر دی. دلته چې څوک کار کوي له هغه پوښتنې کوو او ځان پوهوو چې په لندن کې څه ډول دغه ډوډۍ پخیږي. السلام علیکم وروره، څنګه یې؟ جوړې خیر. په لومړي سر کې که ځان راوپېژنې، نوم دې او که راته ووایې چې زما نوم انځرګل ده، د افغانستان یم. تاسې انځرګل ورور دلته تاسې دغه دې خوا ته به راشو چې انځرګل ورور را سره ښکاره شي. اوس په څه باندې بوخت یې؟ اوس جوړومه، روډ جوړومه. ښه، او د افغاني روډ دی. ښه، نو دغه افغاني روډ د دې روټو هغه د افغانستان د روټ څه فرق شته دی که دا یو رقم دی؟ ښه. څومره وخت نیسي یو روټ جوړول؟ یو روټ نه، خو 5 دانې اچوو، هغه کې 10 منټه نیسي. ښه، 10 دقیقې نیسي. تاسې دلته لیکلي دي افغاني ډوډۍ. افغاني ډوډۍ هم در سره ده نو؟ او افغاني ډوډۍ هم پخوو، همدا روټ او افغاني او بولاني هم پخوو. ښه، بولاني د څه شي بولاني پخوئ تاسې؟ ګندنې هم پخوو، د الوګان هم پخوو. ګندنه بیا دلته د کومه کېږي په لندن کې؟ ګندنه نه، خو لیک ورته وایي، لیک. ښه، یعنې ګندنې ته ورته یو شی دی، خو د هغې خوند به نه لري. نه، هغې خوند نه لري. ښه، نو بیا یوه ډوډۍ څومره وخت نیسي چې تاسې پخوئ یې؟ هغه 8 ډوډۍ ورچوو، دا شته، هغه یو 4 دقیقې نیسي 8 ډوډۍ. نو له انځرګل ورور څخه ځینې نورې پوښتنې هم لرو. ګورو چې دی دا کارونه په څه ډول کوي. تاسې را سره اوسئ. دا تله یې تاسې؟ او دا تلومه، دا په طول د 1500 ګرامه ده. ښه، 1500 ګرامه. څومره تجربه لرئ په دې برخه کې؟ مخکې دې کار کړی دی په وطن کې که نه؟ وطن کې مې نه دی کړی، دلته 2 کاله کېږي دې دوکان کې کار کوم. ښه، د دې کار زده کول خو به هم ستونزمن شته چې ستونزه لري چې یو زده کوي تر هغې پورې، او وخت لګېږي پکې. ښه، دې سره تاسې څه شی دغه روټ سره کوم مواد تاسې یو ځای کوئ ورسره؟ که یو کس وغواړي چې په کور کې جوړ کړي، هغه یې جوړولی شي؟ نه، د کور نه پوهېږم کور کې څه، خو دې موږ خپل مواد اچوو، د سوډا پکې اچوو، شیدې او بوره، همدغه شیونه پکې اچوو. دا شیدې وچې شیدې؟ نه، دا هغه واله شیدې، تازه شیدې، یعنې هغه بشکو کې چې دی. تاسې هلته په غوړیو کې هم دا هغه کوئ؟ دا غوړي څه رقم ته؟ غوړي دا دې پورې نښلي نه، بیا ډېر هغه لري، سلیخ لري. دا اوس څو دانې تاسې جوړوئ؟ دا 15 دانې. 15 دانې په یو ځل پخېږي بیا؟ او بیا دې دا جوړوو، په دې باندې دا یو رقم مګی دی، هغه پرې وهو چمک دپاره. ښه، او بیا هغې نه بعد یې ور اچوو. دا شته. اوس هلته نور څه تاسې سره دي؟ ډوډۍ سره ډوډۍ پخومه. ډوډۍ دې هغه کړې ده؟ زه ډوډۍ هم ګورو چې دا ډوډۍ په څه ډول باندې پخېږي، دوی څنګه پخوي. ښه، زه به هم در سره دې خوا ته راشم چې ډوډۍ خو په شی خورم، هلته پاتې ده، په همدې باندې راخلو. ښه، دا پیاله ده. اوس به زه دلته دې اوس دا راوړل. دلته څو ډوله ډوډۍ پخوئ؟ ګردې، هغه اوږدې ډوډۍ چې دسته کې؟ ګرد هم پخوو، یو پاستې دي ورته، هغه هم پخوو. او یو رقم نور نوم دی، داماتي ورته وایي. څه شی؟ داماتي. داماتي ډوډۍ بیا څه رقم ته ده؟ هغه بیا لکه دا دسي، بیا دغسې نری. او یو چې دی روغاني هم پخوو. دا داماتي ډوډۍ بیا څه رقم ته کله پخوئ؟ هغه هم اوس په واچوم درته که نه. او هغه چې څوک اډر وکړي بیا ورته پخوو. مختلف راځي که نه، څوک روغاني غواړي، څوک ساده غواړي، څوک برکي غواړي، مختلف هغه دی.
په وطن کې دې کار کړی دی که نه وطن کې مې دا کار د نه دی. اول ځل دی تا او وویل اول چې ځل مخکې مې، او او دا یې د ډیزاین لپاره دی چې او ښایسته دا شي. نه دې منې چې ونه پړسېږي، په دې باندې هغه راځي. او زه به درته دا پتنوسي واچوم، هغه پارکي به درته واچوم یو دانه. دا یې پارکي ډوډۍ کېږي او اوس. دا اوس پارکي هغه چې دي بیا پاستې دي. اوړه یو رقم دي خو ډیزاینونه فرق لري. دغه اوړه انځور ګله ورو ها؟ دغه اوړه د دې ځای څه هغه لري لکه څنګه؟ یعنی سپین اوړه یې باید ټول که مکس کوئ یې تاسې سره ګډوئ یې. نه دا سپین او تور موږ مکس کوو سره. ښه او دا اوس کومه هغه شوله دا پارکي دي. ډوډۍ ده او داماتي خو نه ده دا. نه دا ماتې نه ده، دا پارکي ډوډۍ. مال که دا داماتي داسې ده چې یوازې دا دامات چې څوک هغه نوشه کېږي هغه واده یې هغې دپاره ده که هغسې نه ده؟ نه هغسې نه، خالي ډیزاین یې فرق دی. اوس خو ښه درته واچوم د ماتي ډیزاین. نو که هغه یې خو دا داماتي وګورو چې دا داماتي یې څه رقم تر هغه ده. زه به یو دانه راواخلم. همدا رقم یې خو ډیزاین یې غټ وي. دا داماتي ډوډۍ ده. نو اوس هغه داماتي ډوډۍ هم ګورو. ډیزاین یې غټ ده، خالي لږ فرق لري که نه. نور یو ده خالي د هغې همداسې. او دا ډیزاین یې یو رقم نه ده. دا بیا دلته څومره وخت نیسي چې پاخه شي؟ 2 منټو کې پخېږي. بیا مشتریان مو زیات کم خلک دي؟ افغانان دي که د بېلابېلو ځایونو خلک دي؟ زیاتره افغانان دي، بیا هغه دي پاکستاني دي، هندن دي، سومالي دغه خلک ډېر دي. د ورځې څومره ډوډۍ تاسې هغه کوئ باسي؟ څومره ډوډۍ پخوئ؟ بیزي شي که نه نو اوس فلحال خو ډېر کوایټ دی. نو چې بیزي شي بیا 300-350 پورې وځي ډوډۍ. یوه ډوډۍ تاسې په څو ورکوئ؟ یوه ډوډۍ دلته موږ یو شل ورکوو. یو شل دغه یو شل پنسل. او دغه دې خوا چې دا یو شل ورکوو. دا پارکي چې دي غټ سایز کې هغه بیا 1.5 پاونډ ورکوو. یعنی قیمتونه هغه چې په فرق لري. ځکه دلته اوس که موږ پارکي ور واچوو، پارکي ګوره پخه شوه. او دا اوس هغه شوله، دا پارکي شوه، دا پارکي ډوډۍ شوه، دا پارکي ډوډۍ پخه شوله. نو دا پارکي بیا د څه لپاره ډېر خلک دا زیاتره څوک شوروا او د هغه دپاره ماتوي دپاره وړي. ځکه که دا ډېر وخت نه نیسي بیا کلکېږي. یعنې دې کې شوروا بیا یا کاسه کې میده یا دا ډېره ښه وي. او دا بله چې ده دا بله نور هم پخې شوې، دا به زه درته واچوم. دا پارکي ډوډۍ وشوله. هغه د پارکي هغه وطن کې به یو هغه پخولې پاستې دي غټ دي. هغه د برګر لپاره به یې جوړولې، هغه هم تاسې جوړوئ که نه؟ برګر دپاره زیاتره یو کسټمر راځي غواړي بیا هغې باندې دا شی ورته نه وهو، ساده ډیزاین کې اچوو. خو هغه بیا لکه مکمل دا اوسپنه نیسي. هغه برګر دپاره خلک. او دا چې دي ساده ډوډۍ دي. دا ساده ډوډۍ هم دا د پخې شوې. او دا ګاز دا خپل لغه لري، درجه لري. او درجه لري. یعنی د ډوډۍ مخ او شا په یو وخت باندې یو وخت کې پخوي. او دا داماتي دي، داماتي خو رانه وسوځېدله. خو دا دامات ګوره چې ته نه ډېره هغه ده ښایسته راغلې ده. د ځینو کسانو بیا همداسې هم خوښېږي، وایي چې درته وایي لږې راته کرسپي که دا داماتي دي. دا هم له دننه ورته وښیه. که بیا دا ډوډۍ دلته ږدئ، بیا دلته ږدو چې لږ یخې شي. دا وګوره دا داش دی. او دا چې بیا کله درجه یې ده 400 نه باید چې دا کته یي که نه یا 350 دا بیا ډوډۍ صحیح نه پخوي. که په کور کې یو څوک پخه کړي داسې ډوډۍ پخولی شي؟ نه هغه خو مختلف داشونه دي، واړه دي، هغه نه کېږي. هغې کې دا رقم ته نه راځي. دې خو درجه ډېره 400 هغه کې دی.
ها او دلته تاسو دا غم پخوي کنه دا هم دا درسره روټونه هم پخوم دا ها زه به درته وښیم د دې اوړه باید مخکې له مخکې هغه شوي یا او دا یې جوړومه که نه ها او مخکې له مخکې باید جوړ شوي اوړه بلکل او دا څومره وخت نیسي بیا دا نو دې درجه بیا چې دا ورته زه کمومه ها دا بیرته زیرو کومه ها د دې بیا 2500 درجه بره نه پرېږدم ها که بره پرېږدم بیا دا سوځي ها دا اوس درجه مې د دې ټیټه کړه نو دا 10 منټه بیا دا ګل کومه اوس خو 309 بیا ده دا خلاص پرېږدم بیا چې کله 2500 ته راورسېږي بیا واچوم بیا یعنې هغه لري بیا هغې سره د ډوډۍ او د دې فرق لري فرق لري او د دې اوړه هم بیل دي او د دې اوړه بیل ها د هغې اوړو سره دا خو جواری دی دا جواری دی او جواری اوړی دی ښه نو هغه خو هغلته چې تا پخ کړي دي هغه نور هغې سره د دې فرق څه شی دی دا دوه یو شی دی هغه دواړه روټ دی او جواري چې ورته وایي هغه هم تاسې دلته پخوئ که نه همدا جواری دی که نه میکس دی ها میکس دی او میکس اوړی ما کوو او جواری هم پکې اچوم دا چې دی دا یې څه شی دی دا زیړ دی دا ګو د هګیو زیړ دي او ها دا په دې دا بیا پرې څه دپاره وهي دپاسه دا چمک دپاره ها چې ښایسته ښکاره شي ښایسته را ها ډېر ښه زه به یو څو دانې درته جوړ کړم او دی اوس ورته ډیزاین ورکوي که او نه دا ډیزاین ورکړم دا بیا دانې اچوم دا جوړ شو اوس دا بیا چې کله 15 دانې زه برابر کړم بیا دا دې کې اچوم بیا 10 منټه نیسي بیا ټول ها 10 دقیقو کې دا بیا پخېږي دلته چې تا پاخه چې در سره دي که نه نو هغه دا خو یو شی دی دلته نور کوم شیونه تاسې پخوئ کوم شی دلته نور جوړوئ موږ خو نور شی نه جوړوو خو دا یو روټ دی دا روټ تاسې دلته پخوئ او دا روټ پخوم او ښه نرم هم دی که نه دا بیا څومره وخت پورې پاتې کېږي چې خراب نه شي دا هفته کې موږ 2 دانې روټ اچوو هر یو روټ چې موږ اچوو 15 دانې دا مکمل ده ښه نو هفته کې ما 90 دانې ټول وځي 90 دانې هر هفته کې 2 دانې ښه دا بیا په دې کې به هم خلک راځي چې ډېرې راته خواږه مه جوړوه یا فرمایشي مې او فرمایشتي هم شته نمکي غواړي نو ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې پروګرام چې په د لندن په یوه سیمه یعنې په هرو کې مو له یو افغان ورور سره چې دلته نانوایي ده نانوایي کې دی کار کوي د هغې سره خپرونه وه تر بیا ښه وه